شاهي د شپې په درېمه برخه کې مغیره اوچت شو او د یو راهب جامې واغوستې. یو سپاهي ورته ورغی، ویې ویل اس دې تیار دی؟ مغیره ځواب ورکړ زه هم درځم. سپاهي بیرته ووت. مغیره د خپل زوی سر ته ودرېد او د هغه په معصومه څېره یې سترګې خښې کړې. بالاخره ور ټیټ شو، په تندي یې ښکل کړ. بدر ناڅاپه اسویلی وکړ او په یو وړوکي چیغه یې سترګې وغړولې. ویې ویل زه چیرته یم؟ په غږ کې ویره وه. ویې ویل پلار جانه، او مغیره ته یې غېږه ورکړه. پلار جانه، پلار جانه، زه دې یوازې نه پرېږدم، زه هم در سره ځم. مغیره ورته وویل زویه څه خبره ده؟ او بدر یې سینې ته ورجغت کړ. بدر ورته وویل پلاره ما ډېر بد خوب ولید. ډېرو لیوانو په ما او تا پسې راودانګل. ته وروسته پاتې شوې او راګیرې کړې. زه ستا د مرستې لپاره در وګرځېدم، خو تا راته ویل بدره ته وتښته. پلار جانه که ته ځې زه هم در سره ځم. مغیره په غمجنه لهجه ورته وویل نه بچیه. بدر وویل پلار جانه تا پر اوسه کال وعده را سره کړې وه چې کله غرناطې ته ځې نو ما به هم ځان سره بیایې. مغیره ځواب ورکړ زه خو اوس غرناطې ته نه ځم، زه تولیتلې ته ځم، او که تا له ځان سره بوځم هلته به له ډېرو خطرو سره مخ شو. بدر وویل پلار جانه زه ډارن نه یم. مغیره زویه که د جګړې ډګر ته تلای ما به ته نه وي ایثار کړی او له ځان سره به مې بیولې، خو تولیتلې ته زما یوازې تګ مناسب دی. بدر خو زما باور دی چې ته به هلته یوازې نه ځې. مغیره څنګه؟ بدر زما خوب پلار جانه، ته پخپله وایې چې زما خوب دروغ نه وي. مغیره له لږ سوچ وروسته وویل ته د خپل خوب ولې داسې نه تعبیروې چې که ته راسره وي له لیوانو سره به مخ شو؟ بدر له لږ سوچ وروسته وویل پلار جانه ته به بیرته څه وخت راګرځې؟ مغیره ځواب ورکړ زه به د بلې میاشتې د سپوږمۍ راختلو نه وړاندې بیرته راشم، خو که په څه سبب زه ناوخته شوم ته به منډې نه راوهې. زما په غیاب کې به د خپلې ذمهوارۍ په پوره کولو کې سستي نه کوې، او که ته په ما پسې راغلې نو دا به زما د حکم نه د سرغړولو په معنا وي. یوه میاشت تیره شوه، خو مغیره بیرته رانغی. په داسې سفرونو کې کله کله د هفتو پروګرام په میاشتو بدل شي، ځکه خو د ده ملګرو څه اندېښنه نه کوله. خو بدر ورځ په ورځ اندېښمن کېده. هغه د شورا په مجلس کې تولیتلې ته د یوه هوښیار زري استولو هیله وکړه، او هغه دا هم وویل چې د زري له استولو نه وړاندې زموږ لپاره دا هم ضرور ده چې د هغه سړي په باب چې مغیره یې وربللی و هم معلومات حاصل کړي. بدر په المارۍ کې په کاغذونو کې هغه لیک ولټاوه چې پلار ته یې له تولیتلې نه راستول شوی و، خو په لیک کې هغه په څو دلایلو د خپل نامه له لیکلو نه ډډه کړې وه، او لیکلي وو چې که ته لږ په ذهن زور راوړې ما به وپېژنې چې څوک یم. ستا سره زما ملاقات په اشبیلیه کې په یوه سرای کې وشو، خو افسوس چې پر اصل سپرېدو نه وړاندې تا ما ته خپل نوم راونښود او ما له تا سره د خبرو موقع پیدا نه کړه، که نه نو دا به مې درته ثابته کړې وه چې زموږ کارمان سره شریک دی. پخوا له دې چې ما له تا سره څه خبره کړې وای تا اسچارګام کړ، زه ځکه بیا درپسې نه شوم چې زما په باب به څه بدګماني ونه کړې، او که ته تولیتلې ته راغلې زما د موندلو لاره دا ده چې د ښار د ختیځې دروازې نه بهر یو سرای دی. د سرای مالک یو د ټیټ قد خاوند دی چې د لاندې ځامې 2 غاښونه یې مات شوي دي. ته هغه ته ووایه چې له خپل ناپېژندوی دوست سره لیدل غواړم، هغه تا ما ته راولي. پخوا له دې چې له ما سره وګورې ته چاته خپل مقصد او نوم مه ورښیه. دغه لیک ډاډ ورکوونکی هم و او اندېښنه زېږوونکی هم. بیا هم د بدر ملګرو تولیتلې ته یو هوښیار زری ولېږه، خو د هغه د بیرته راستنېدو وړاندې د قرطبي د پټې ډلې یو استازی راغی او دا دردناک خبرې راوړ چې مغیره د تولیتلې په یوه څلورلاري کې پانسي شو. د قرطبي پټې ډلې ته دا خبر د تولیتلې نه د راغلیو سوداګرو له خولې معلوم شوی و. څو ورځې وروسته د دوی استول شوی سړی هم بیرته راستون شو او دغه خبرې تایید کړ. د بدر او د هغه د ملګرو د پوښتنې په ځواب کې نوموړي دا هم وویل چې ما هغه سړی معلوم نه کړی شو چې مغیره ته یې لیک راستولی و. جاسوس وویل چې ما د شپې لخوا د سرای د مالک په سینه خنجر ورکېښود او په رښتیا ویلو مې مجبور کړ. هغه وویل د ښار د کوټوال لخوا زه په دې مامور شوی وم. د زري له خبرو نه بدر او د ده ملګرو ته معلومه شوه چې دغه غدار د همغه کوټوال او یا والي د لاس اله ده او د سرای مالک یې د ځنګل د زوی د راګیر کولو لپاره د دانې په حیث استعمال کړی و. ورو ورو د مغیره د وژلو خبره په اندلس کې مشهوره شوه. په لرې لرې ښارونو کې پټو ډلو چې دغه خبر واورېد مایوس او ناامیده شول. د غرناطې ولس هم داسې احساسوله چې د دوی یو مضبوط مټ مات شوی دی.
خو په ځنګل کې پرتو مجاهدینو د مغیره د زلمي زوی په استعداد او صلاحیت پوره باور درلود او هغه په څو ورځو په خپل استعداد او صلاحیت د دې اعتماد اهلیت وښود. یوه ورځ د سرحد عیسوي والي ناڅاپه پر دوی حمله وکړه. بدر په شا ولاړ او هغوی په غرنیو لارو کې داسې ګړنګو ته برابر کړل چې د دوی یو غشی ویشتونکی د دښمن پر 100 تنو برلاسی و. عیسوي پوځیانو تر نیمایي زیات سپاهیان تلفات ورکړل او د ځنګل په لوري په شا وتمبېدل. په ځنګل کې د بدر غشی ویشتونکي تر غره زیات خطرناک ثابت شول. نصرانیانو احساس کړ چې دوی له اور نه لرې شول خو د اور غورځونکي غره په خوله ودرېدل. د ګڼو ونو په منځ کې پټ غشی ویشتونکي دوی ته د مرګ پیغام شو او بالاخره له 6,000 تنه پوځ نه یوازې 1,500 تنه په شا وتښتېدل. د عیسوي لښکرو سالار د غشو په باران کې د خپل پاتې لښکر سره د تېښتې لاره اختیارول غوښتل چې له یوې ونې نه د بدر کوم سپاهي پرې ورټوپ کړل او بیا دواړه د اس له شا نه لاندې ورغړېدل. عیسویانو چې خپل سالار په ځمکه لوېدلی ولید بیا یې شاته ونه کتل او ورخطا شول. په هره خوا یې د تېښتې هڅه وکړه او کله چې دوی خپل سرحد ته ورسېدل هلته له یوې بلې تباهۍ سره مخ شول. د بدر سپرو د دوی لارې نیولې وې. د دوی شاته د غشو باران او مخې ته د برېښېدونکو نیزو دیوال و. یوازې کیڼ لوري ته یوه سرزورې لاره وه چې ظاهرا خلاصه وه. څوک چې د غشو له باران نه خلاص شول په همدې لاره یې اسونه ور برابر کړل. دوی نیم میل وړاندې د دوی مخې ته یو ژور ګړنګ راغی. د 4 خواو نه چې مایل شول له هغوی نه نږدې 200 تنه له اسونو پلي شول او په ګړنګونو پلي ورښکته شول. نورو یې خپلې وسلې وغورځولې. بن مغیره خپل څو تنه سپاهیان په ګړنګونو د ورکېوتلو سپاهیانو د رانیولو لپاره وګمارل او یوې ډلې ته یې د اسیرانو څارنه وسپارله. دغه جګړه له لمر ختو سره پیل شوې وه او ماسپښین مهال د بدر 2000 تنه سپاهیانو د دښمن د پوځي زخمیانو او مړو دریشۍ اغوستې وې او د یو لوی پروګرام لپاره یې تیاری ونیو. د لمر لوېدو په مهال په سرحد کې د فردیناند د پاچاهۍ یو مهم ښار اوسیدونکو د خپل فاتح جنرال د ښه راغلاست لپاره تیاری نیوه او چې د شفق سرخي د ماښام په تیارو غلبه کوله. د دروازې له یوه برج نه یوه سپاهي په زوره چیغه کړه، وایي راغلل، ژوندی دې وي سنټیاګو. دغه شعارونه په ښار کې په 4 خواو کې اوچت شول. د کلیسا زنګونه وکړنګېدل. په زرګونو نارینه او ښځې د ښار له دروازو نه بهر راټول شول. د ښار روحاني پیشوا پاپ د دوی په منځ کې په لاس کې د ګلونو امیل تیار درېدلی و. څومره چې د اسونو د پښو ترپها رانږدې کېده هومره د خلکو شور ماشور او جوش او خروش زیاتېده. ناڅاپه د ګردونو له منځه یو سپور چې سپینه چپنه یې شمال خوځوله راڅرګند شو. د ښار دروازې ته راورسېد، اس یې ودراوه او شاته یې وکتل. د سترګو په رپ کې 2000 تنه پوځیان د دروازې په مخه کې ودرېدل. د ښار په خلکو د لږ شېبې لپاره سکته راغله. دوی په ډېره پریشانۍ یوې او بلې خواته شول. لاره یې خلاصه کړه. د سپینې جامې خاوند د تکبیر ناره اوچته کړه او فضا الله اکبر نارو ډکه کړه. پاپ په خپلو غوږو اعتبار رانغی. د سپین پوشت بیرغ نښان ته یې وکتل. پر هغه د صلیب پر ځای هلال و او بیا یې له لړزېدونکو لاسونو نه د ګلونو امیلونه ولوېدل. اورېدونکو د تکبیر نارې اورېدې او لیدونکو د سپینې جامې خاوند په لاسو کې د هلال بیرغ لیده. خو تر څو دوی په خپلو غوږونو او سترګو باور کاوه او په څه اقدام یې لاس پورې کاوه، د بدر بن مغیره سرخندویان د ښار له دروازې نه ننوتل او لږ ځنډ وروسته سنټ کاونټیاګو څو تنه سپاهیان چې له ځنګله نه په تېښته بریالي شوي وو کله چې ښار ته نږدې راغلل له ښار نه تښتېدونکو ښاریانو ورته وویل چې ښار مسلمانانو ونیو. د نیمې شپې نه وړاندې بدر بن مغیره د طلا او سپینو زرو نه علاوه زیات څاروي او غذایي مواد له غنیمت سره له ښار نه وتلي وو. د غنیمت مال یې 500 تنو سپرو ته وسپاره او دوی شاوخوا وړوکو ښارونو او کلیو ته مخه وکړه او راتلونکي سهار چې دوی خپل استوګنځی ځنګل ته ورسېدل نو زیات غنیمت او بې شمېره څاروي په مخ کې وو. د حملې نه یوه شپه وړاندې دا خبره د سنټیاګو په خیال کې هم نه وه. د 6,000 پوځ یوه ورځ وړاندې په سپېڅلې مریم سوګندونه خوړلي وو چې تر څو د دوی وروستی کس ونه وژني بېرته به راونه ګرځي. هغه له دښمن نه د سخت مقاومت تمه درلوده خو د مغیره له مرګ نه وروسته یې دا امید نه و چې د دغسې ناڅاپي یرغل سره به په داسې هوښیارۍ مقابله وکړي. هغه چې د جګړې په ډګر کې یو د سپینو جامو خاوند سپور لیده
چې د برېښنا په څیر به د ځنګل له یوه اړخه تر بله ولاړ او خپلو سپاهیانو ته به یې هدایت ورکاوه. نو په زړه کې یې وویل چې د دوی نوی مشر تر مغیره کم خطرناک نه دی. هغه ټوله شپه په ډېره پریشانۍ او سرګردانۍ کې په ویښه تېره کړه. هغه خواړه چې د بدر ملګرو ورته راوړي وو هماغسې پاتې وو. پهرهدار د هغه د منصب په احترام ښه سلوک ورسره کاوه، او چې کله به کوم یو د هغه د لاساینه او د حال پوښتنه کوله نو ده به وویل شاهین کوم یو دی؟ هغه اوس چیرته دی؟ زه غواړم هغه ووینم. په سپېڅلي مریم سوګند هغه انسان نه دی. کله کله به په غوسه کې وویل اوس به زه چې بیرته ځم په کومو سترګو خلکو ته وګورم؟ ما ولې نه وژنئ؟ هغه د بندي کېدو په وخت کې سوګند خوړلی و چې وبه نه تښتي، ځکه خو د بدر ملګرو هغه ته د عوامو اسیرانو په څېر زنځیرونه او زولنې نه وې ور له هغه نه یې وسله هم نه واخیستې. خو کله چې هغه خنجر راویست او په خپل ټټر کې د ښخولو هڅه وکړه نو یو سپاهي لاس ونیو او په نارو سورو یې نور سپاهیان ورغلل او هغه یې بې وسلې کړ. د بدر مرستیال د هغه لپاره 2 تنه پهرهداران وګمارل. ویې ویل تر څو زموږ امیر نه دی راستون شوی د دې د ژوند ساتنه پر موږ فرض ده. راتلونکې ورځ ماسپښین مهال چوپ ځنګل د تکبیر نارو پر سر واخیست او بدر له خپل لښکر سره راستون شو. کاونټ سنټیاګو ټوله شپه له شوګیرو وروسته سهار له خیمې نه بهر راووت او د یوې ونې په یخ سیوري کې په درانده خوبیده شو. د تکبیر په نارو اورېدو راویښ شو، سترګې سره وموښلې او راجیګ شو. بدر بن مغیره په زغره د پاسه سپینه چپنه اغوستې او مخې له سترګو پرته په تور نقاب کې پټ و ورته ودرېد. د هغه په سپینه چپنه ځای ځای د وینو خاپونه وو. سنټیاګو خپل ملوهلی حریف څو ځلې له سره تر پښو تر نظر تېر کړ او ویې ویل کاشکې زما لاس تا تر مول رسېدلی او دا مې لیدلی وای چې په ژوند کې زما د تر ټولو سختې ماتې عامل څوک دی. بدر ځواب ورکړ یو سپاهي له ماتې او بري نه باید بې پروا وي. دا یې وویل او بیا یې خپلو ملګرو ته وکتل. ویې ویل زما له تاسو نه دا تمه وه چې له ده سره د ده د شان سره سم سلوک وکړئ. تاسو د ده درناوی ولې نه دی کړی او د هغه وسله مو ولې ترې اخیستې ده؟ د بدر یوه نایب ورته وویل موږ هغه د وسلې د غلط کارولو نه منع کړی دی. ځان وژل د یو زړور د شان سره نه لګېږي. بدر وویل د هغه اس او وسله بیرته ورته وسپارئ، د هغه د نورو ملګرو زولنې خلاصې کړئ، په سترګو یې پټې ور وتړئ او تر سرحد یې واړوئ. سنټیاګو اندېښمن شو. ویې پوښتل موږ ستا له سپاهیانو نه د دې هیله کولی شو چې په سرحد کې به مو پرېږدي او له شانو به مو په غشو نه ولي؟ بدر لږ په تنده لهجه ورته وویل دا یوازې ستاسو عادت دی. د بدر مرستیال راوړاندې شو. په ورو غږ یې وویل د فدیې له اخیستلو پرته زه دوی د خوشي کېدو په سبب پوه نه شوم. بدر ستا په ګمان فدیه څه شی کیدای شي؟ مرستیالې لږ تر لږه 50,000. بدر موږ له دې نه تر 100 چنده زیات ترلاسه کړي. ورځه دوی تر سرحد واړوه. کله چې د دوی تشې خزانې څو کاله وروسته بیرته ډکې شي نو دوی ته به بیا دلته د راتلو بلنه ورکړو. اوس ما او زما ملګرو ته د استراحت ضرورت دی. بدر دا وویل او بیا د کلا په لوري روان شو. له دې فتح نه وروسته د بدر سرحدي شاهین نوم چې سنتیاګو ورباندې کېښود ډېر مشهور شو او ورو ورو د خلکو په ژبه عام شو. د دې نامه سره د میړانې او زړورتیا ډېرې افسانې وتړل شوې. وهم پرسته نصرانیانو ویل چې سرحدي عقاب کوم غیر عادي انسان دی چې په یو وخت کې هم د باغیانو په ځنګل او هم لرې د جګړې په میدان لیدل شوی دی. د فردیناند له پاچاهۍ نه د هغه د شهرت داستانونه غرناطې ته ورسېدل. علماو هغه د اسلام غازي وباله. شاعرانو د لوړ نسبه شهزادګیو سره د هغه د مینې فرضي افسانې جوړولې. ادیبانو په خپلو لیکنو کې د هغه د سیرت او څېرې په مختلفو اړخونو رڼا اچوله. د لرې غرونو شپنو او بزګرانو به چې د ستومان ورځې تېرولو نه وروسته شپه په کور او کلي شوه هغوی به هم دا کیسې وکړې چې نن یې سرحدي شاهین چیرته او څه وړ ولید او په دې ډول به یې د ساده خلکو زړونه خوښ ساتل. سنټیاګو د فردیناند د پوځ زړور او میړنیو له ډلې نه یو و. د هغه له عبرتناکې ماتې نه وروسته د هغه په زړه کې د ځنګل د نوي او مرموز دښمن پر خلاف د جګړې هیله نه وه. فردیناند تر برید ورهاخوا یرغل نه د خپلو سرحدي مورچلونو ځواکمن کول ضرور وبلل. د 2 کاله تیارۍ نه وروسته فردیناند د فتحې له هیلې نه زیات د دې لپاره پر سرحدي ځنګل څو ځلې د برید لپاره پوځ واستاوه چې د سرحدي شاهین رعب راکم کړي. خو د دې ټولو حملو نتیجه د سنټیاګو د لښکر په شان وه. فردیناند په دې وپوهېد چې سرحدي عقاب په خپله ځاله کې ډېر خطرناک وي،
خو له هغه سره دومره ځواک نشته چې د ځنګل نه راووځي او د ده د پاچاهۍ په کومه برخه قبضه وکړي، ځکه چې پام د هغه غرناطۍ وروستي اسلامي ریاست لاندې کولو ته واړاوه چې نه یوازې دا چې ولس یې ده ته په باج ورکولو راضي نه و، بلکې د لاسه تللي عظمت د بیا ترلاسه کولو لپاره ناکرار و. بدر بن مغیره له دې حالاتو نه ګټه واخیستله او د خپل ځواک په منظم کولو لګیا شو. په مختلفو ښارونو کې پټو ډلو ته چې کله دا معلومه شوه چې سرحدي شاهین د مغیره ځوان زوی بدر دی، د دوی په زړونو کې بیا د جهاد جذبې په غورځنګ شوې او خپل کورونه یې پرېښودل، له هغه سره ملګري شول. د قرطبې له مهاجرینو نه بشیر بن حسن چې په وړوکوالو کې د طبابت په زده کړه د خپلې کورنۍ نوم او شهرت ساتلی و، د بدر ډېر ښه مرستیال شو. د قرطبې او شپېلې د حاکمانو تداوي هغه کړې وه. د قسطلې شاهزاده یو ځل له اس نه لوېدلی او سخت ټپي شوی و او بشیر فردیناند د هغه د علاج لپاره ورغوښتی و چې د ولیعهد شاهزاده د رغېدو نه وروسته فردیناند او ازابیلا له هغه نه غوښتي و چې د شاهي طبیب په حیث ورسره پاتې شي، خو هغه دغه منصب قبول نه کړ او بیرته قرطبې ته ولاړ. 2 کاله وروسته چې کله هغه ته د بدر لیک ورسېد نو هغه په خپله شانداره ماڼۍ کې د اوسېدو پر ځای په ځنګل کې له یو مجاهد سره ژوند غوره کړ. له ازغل سره تر لیدو 2 میاشتې وروسته د غرناطي سرحدي سیمې چې غره او ځنګل ته نږدې وې د غرناطي حکمران ابوالحسن د یو پټ فرمان له مخې بدر بن مغیره ته وسپارلې. د مالیې په ټولولو، عدلي او محکمې د چارو په اړه بدر بن مغیره هیڅ غرض نه درلود. دا ټولې چارې هغه د دې سیمې محلي حاکم ته پرېښودې. یوازې د سرحد د مورچلونو او نوي پوځي نظام جوړولو چارې په خپل لاس کې واخیستې. د پوځ له څو اعتمادي افسرانو نه پرته نور څوک په دې نه پوهېدل چې د دوی لوی قومندان همغه ځوان دی چې د اندلس خلک یې د سرحدي شاهین په نامه پیژني. یوه ورځ د سرحدي سیمو محلي واکمن خپلو سپاهیانو ته اعلان وکړ چې د ده په غوښتنه به سرحدي شاهین څو ورځې دوی ته جنګي زده کړې او نظامي تربیه ورکوي. زه به تاسو 200 تنه ډله ډله په نوبت هغه ته ورلیږم. زما امید دی چې تاسو به د هغه روزنه او زده کړه په زړه پورې او ګټوره وي. د سپاهیانو سره په ځنګل کې تر زده کړې د شاهین د لیدو تلوسه زیاته وه. په ځنګل کې د بدر بن مغیره مرستیال منصور بن احمد د سرحدي شاهین په جامه کې هغوی استقبالول او څو ورځې د ځنګل او غره د جګړو د نویو مهارتونو له ورزده کولو وروسته یې بیرته استول. د غرناطې د سرحدي مورچلونو د مضبوطولو په اړه فردیناند اندېښنه څرګنده کړه، خو ابوالحسن هغه ته احوال واستاوه چې دا ټول ترتیبات د سرحدي شاهین د یرغل د مخنیوي په خاطر نیول شوي دي. د ابوالحسن د دې ځواب نه پرته فردیناند پر دې ډاډه و چې له دې سرحدونو نه د ده د پاچاهۍ قلمرو ته په تګ راتګ په معمولي بندیز کې څه زیاتوالی نه و راغلی. د قرطبې، قسطلې او نورو ښارونو سوداګرو به په سرحد کې د فردیناند اجازه نامه ور وښودله او د پخوا په څېر غرناطې ته تلای شوی. وطن خرڅوونکی ربا والغاړې زلمو سپینه جنډه